اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. زموږ په درس پاور پوینټ کې انیمیشن مینو ده. انیمیشن مینو هلته موږ ټرانزیشن ویلی هغسې یو بله سلایډ راځي موږ ته څه هلته راسي. اوس به موږ د متن انیمیشن ووایو چې موږ ته متن راځي څه هلته به راسي. اوس دلته موږ سره که چیرې اوس کار نه کوي، که چیرې موږ متن انتخاب کړو نو کار به وکړي. اوس لکه مثالا زه دلته هغه ته لاړ شم، دغه فایل ته نیو ته لاړ شم، دلته زه یو نوی هغه راواخلم، یو نوی هغه پرزنټیشن راواخلم چې هلته تاسو ته بیا زر عملي ښکاري. لکه مثالا د ما دغه خوښ شو، اوس دغه زه کریټ وکړم. اوس دغه متن لیکل شوی ده، دغه ته زه اوس انیمیشن ورکوم. تاسو انیمیشن ته راسئ. اوس دلته مختلف انیمیشنونه دي، د دې لاره نه کولی شئ تاسو یو انتخاب کړئ. اوس موږ نن انتخاب کړی بیخي هغه نشته انیمیشن. لکه مثالا زه دې ته غواړم دغه یو، دې ته زه لږ وخت ډېر کړم چې لږ زره کرار راسي. اوس دې ته مې دغه ورکړو، دلته به راسمه، دغه ته به دا بل ورکړمه، دې ته به یم وخت ډېر کړمه چې لږ زره کرار راسي، او دغه ته درېیمه ته به راسمه، دلته به دې ته به دغه یو ورکړمه، دلته به یم وخت لږ زره ډېر کړمه چې لږ زره ډېر وخت ونیسي، تر څلورمې سلایډ پورې. دې ته به م دغه ورکړمه، دلته به م دغه ورکړمه چې لږ زره وخت لري، دغه یو. اوس دغه موږ خپل متن ته هغه ورکړو انیمیشن. که موږ غواړو دغه وګورو نو څه هلته به وي، نو سلایډ شوز یې وښایي نو تاسو ته اوس ښکاري. دلته ګورئ موږ متن ته هلته وخت ډېر کړی، اوس راځي لږ زره ډېر وخت نیسي. ګورئ دا هم څومره چې هلته وخت ډېروئ هماغومره تاسو ته متن دغه انیمیشن کرار راځي. ګورئ څومره کرار راځي، وخت ډېر نیسي هلته، ځکه موږ وخت ورته ډېر کړی و. دلته ګورئ کرار راځي. او که غواړئ تاسو ته دغه انیمیشن زر زر راسي نو تاسې به دلته راسئ، دلته به ټکسټ باندې به کلیک کړئ، دلته به یې وخت کم کړئ، د دې به هم کم کړئ، لکه مثلا دې 50 کړمه، د دې به دلته کړمه، د دې به هم کم کړمه چې ما ته د زر راسي دغه انیمیشن تر درېیمې پورې. داسې وخت یې کم کړئ. اوس سلایډ شو چې وکړئ نو تاسو ته به زر دغه انیمیشن راځي. ګورئ څومره زر راغی، دا ګورئ زر راځي، ځکه چې موږ هلته وخت کم کړو. دا وه لکه مثالا که چیرې تاسو دغلته متن دا ټرانزیشن ورکړو، تاسو یې وګورئ نو تاسو یې پریویوس یې وښایي نو تاسو ته ښکاري چې دغه انیمیشن څه هلته ده، دغه متن چې راځي تاسو ته به څه هلته راځي. او دلته هم د افیکټس آپشن ده، آوټ وي د باندې وځي، ان لکه دننه راوځي. دلته دغه کوم یو انیمیشن چې تا انتخاب کړی دی دغې افیکټس باندې کې تاثیرات دي. او اډ انیمیشن له دې لارې نه هم کولی شئ تاسې انیمیشن ور اضافه یا اډ کړئ. انیمیشن پین له دې لارې نه هم کولی شئ یو سلیکټ کړئ او تاسو دلته انیمیشن ورکړئ او تاسې وګورئ څه هلته ده. او دلته ټرګر له دې لارې نه هم کولی شئ تاسې لږ زره تیز کړئ، کرار کړئ چې دغه راځي، تاسې څو کلیکه پرې وکړئ. دلته ګورئ 3 کلیکه پرې وکړئ، 4 اوه څومره چې ډېرولی شئ. دلته نور هم شته، لکه څو کلیکه پرې وکړئ چې تاسو ته دا بل راسي. دلته انیمیشن پینټر ده، لکه مثالا دغه ته به انیمیشن ورکړو دغه یو شیپ. که غواړم په دغه باندې هم دغه انیمیشن عملي کړمه نو دغه ماته د برس علامه راځي، دا اوس یې سلیکټ کړمه، دا هم هماغسې شوه. دغه نه مې انیمیشن کاپي کړ. لکه دلته هم مینو کې چې موږ فارمات پینټر ویلی و، دلته هم هماغسې ده. دلته تاسې انیمیشن ته چې راسئ دغه انیمیشن پینټر هم هماغسې ده. او دلته انفلیکټ دغه هلته موږ د سلایډ ویلی په ټرانزیشن کې، موږ اوس د متن وایو. دا متن چې راځي دغه چې باندې راسي دا کلیک پرې وکړئ، داسې تاسې په دلته کلیک کړئ راسي، څه هلته تاسو ته راسي. او بل ډوریشن چې د تاسې څومره چې وخت ډېروئ هماغومره کرار راځي، څومره چې وخت کموئ هماغومره تیز راځي. لکه مثالا زه د دغې اوس هغه کړمه 25 کړمه، د دې هم 25 کړمه، تاسې وګورئ څومره اوس دغه درې واړه هغه راځي، کرار راځي. تاسې د دې هم 25 کړم،
کم یې کړم. تاسې اوس اول سلاید ته راسئ، هغه وښه سلاید شو. ګورئ څومره زر راځي. تاسې کلیک پرې وکړئ، څومره زر راغی. دلته ګورئ څومره زر راځي. که زه یې غواړم کره وکړم نو ګورئ هلته زه اوس د دې وخت لږ زره ډېر کړم، هلته به بیا ګوره څومره کره راځي. دلته زه لږ زره وخت تاسو ته ډېر کړم. اوس دوم ته راسم، د دوم هم زه لږ زره هغه کړم، شپږ یې کړم یا پنځه کړم، د درېیم هم کړم. نو اوس تاسې وګورئ دا څومره وخت نیسي دغه انیمیشن ورسره راځي. ګورئ څومره وخت نیسي. ګورئ هلته چې اپلای ټو آل وښیي نو تاسو ته به کم وخت ونیسي. څومره چې وخت ډېروئ همغومره کره کېږي، څومره چې کموئ همغومره تیزېږي. او دلته موږ سره ډیلی هم ده. پلی د انیمیشن افټر a certain number of seconds. تا ته هغه انیمیشن له څو ثانیو نه ورکړي. لکه مثلا که چېرې 2 ثانیې ورکړي، 2 ثانیې به پوره کېږي، بیا دې ته به انیمیشن ورکوي. او ریورډر دې رانه کولی سئ. ریورډر هم کې لکه مثلا مخته راسي، لږ زره زر راسي یا وروسته راسي. دا وه د انیمیشن مینو. ډېره مننه. دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. دا ویډیو له ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه او فایده واخلي. او که چېرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورو ویډیوګانې هم درنه پاتې نه سي. والسلام.